وایي چې دې اراده د قتل د حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام وکړه چې دی به شهید کوو. نو په دوی کې یو سړی چې منافق د عیسی علیه السلام مجلسو کې هم کېناستو، ډېر غم ډېر د خپل شاګرد او خپل مخلص او مرید نه، چې مخلص نه وي په واقع کې منافق وي، خو کار د دغو نه خلک اخلي. دغه یې ور ولیکو چې ته ورشه دی وګوره چې شته په ځای که نه، کوي چې ورشه مړی کړو. الله تعالی عیسی علیه نبینا علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام راولېږه چې دوی اراده د قتل د تا لري، خو وروسته پسې را روان ده، موږ تا پورته کوو ته وژلی دې نه شي، اطمینان ورکوي. دی چې هغه سړی ورغی کوټې ته ورننوت، داسې کوټه چې پاس روشندان لري، د هغه نه الله تعالی جبرائیل علیه السلام واسطه باندې عیسی علیه السلام پورته خېژولی و. ځوان وګرځېد کوټه کې څوک نشته، اوس بېرته خپلو ملګرو ته په دغه نیت راوځي چې هغو ته اطلاع ورکړي چې نشته په کوټه کې. خو د الله تدبیر ته ګورئ، الله تعالی د دغه د دی د دغه جاسوس رنګ مخ نور وجود نه، دغه د عیسی علیه السلام وګرځوه چې په خپل لاس یې مړ کړي، خپل ملګری په خپل لاس مړ کړي. دی تدبیر د الله د دوست د وژلو لري. الله داسې معامله وکړه چې بېرته راووت چې د عیسی علیه السلام مخ رنګ ده، دوی دستي بنا وکړه مړی کړه چې رانه خلاصېږي. دا چې مړ کړو وروسته بیا یو ځای کې بیا قصه را روانه ده. وروسته خپل ملګری ورک شو. نو دوی زیاتې په شک کې شوه چې که دا عیسی وي زموږ ملګری څه شو، که دا د موږ ملګری عیسی علیه السلام څه شو، یا داسې اشتباه، یا وایي دغه چې مخ ته به یې وکته چې د عیسی علیه السلام ده، خو نور کالی وجود ته به چې وکته د دې د ملګري و. نو الله ښه تدبیر جوړونکی ده. ځکه حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ای بچیه د تره زوی ته خو کنکی ده د شفقت دپاره ورته ویي، کنکي ته د شفقت دپاره سړی پردي ته هم ویلی شي، وراره خوریې دا نه وي موږ تاسې مشر ته د عزت تپس به ویي، ماما یې نه وي ماما، اکا یې نه وي اکا، خو د قدر نوم به سړی ذکر کړي. ای بچیه ته الله غواړه الله به مخ ته پیدا کړي. ای بچیه که د ټولې دنیا خلک تا ته جمع شي چې تا ته ضرر در ورسوي، نشي رسولی مګر هغه چې الله تعالی درته لیکلي. که د ټولې دنیا خلک جمع شي چې تا ته ګټه در ورسوي، نشي در رسولی مګر هغه چې الله تعالی درته لیکلي. نو الله ښه تدبیر کوونکی ده. اذ قال الله یا عیسی، یاد که هغه وخت چې ویلې الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام ته چې ای عیسی علیه السلام انی متوفیکه، بېشکه زه اخیستونکی د تا یم د مځکې نه، ورافعک او پورته کوونکی د تا یم الی د ما په طرف باندې، ومطهرک من الذین کفروا او زه پاکوونکی لرې کوونکی یم د تا د هغو کسانو نه چې کافران دي، د دغو نه د لرې کوم. وجعل الذین اتبعوک او زه ګرځوونکی د هغو خلکو یم چې د تا متابعت کوي، فوق الذین کفروا برسېره په هغو خلکو باندې چې کافران دي، الی یوم القیامة تر ورځې د قیامت پورې. چا په خپل وخت کې د بني اسرائیلو کې د عیسی علیه السلام حق پیروانو او بیا دغه امتیان دا هم د عیسی علیه السلام حق پیروان دي، ځکه موږ خو ټول انبیا منو. دا به الله په کفارو غالبه کوي. ثم الی مرجعکم، بیا ما ته رجوع د تاسې ده، فاحکم بینکم، زه به فیصله کوم د تاسې مابین کې فیما کنتم فیه تختلفون، په هغه څه کې چې تاسې اختلاف کوئ. یهود یې موږ حق یو، نصارا یې موږ حق یو، مشرکین یې موږ حق یو، مسلمانان یې موږ، الله به فیصله کوي. اوس دلته راغله اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکه. دا توفی په څه معنا ده؟ په دې مسله کې یو لوی اختلاف ده چې حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام الله ژوندی پورته کړی ده اسمانو ته او که الله مړ کړی ده. حیات عیسی علیه السلام کې یو لویه مسله ده، دا ژوندی ده اوس اسمانو کې او که الله مړ کړی ده. نو یو دوه علما د اهل سنت والجماعت داسې وایي چې الله مړ کړی، خدای یقین ده چې اوس ژوندی ده. انی متوفیکه، زه تا لره اول مړ کوونکی یم، بیا ورافعک پورته کوونکی یم. نو وایي 3 ساعته مرګ په دنیا کې په ده تېر شوی، روح قبض کو، کلو نفس ذائقة الموت، او بیا 3 ساعته بعد بیرته الله روح ورکړ،
او ژوندی پورته په طرف د اسمانو. نو یو معنا دا ده چې دا دواړه مخکې شوي دي، متوفي که زه تا لره مړ کوونکی یم، د یو دوه علماو رایه دا ده، او بیا دې پورته کوونکی یم طرف د اسمان ته. اوس دا ژوندی هغه علمان په دې قیل دي. دوم قول دا ده انی متوفیکه انی منیمکه، زه دې ویده کوونکی یم، په خوب کې دې جګوم، ډارېږي به ذاتې نه. نن په جهاز کې ډېر خلک سفر نشي کړی، الټی ورځي، دا چې ځمکې نه اسمانو ته خیږي او په څومره سرعت سیر به الله خیږي. الله الذي يتوفى الانفس حين منامها، دا د خوب په حال کې توفی لفظ راغلی دی که نه راغلی؟ خو بیرته چې چا اراده د مرګ نه وي، الله یې روح بیرته چې ویښ شي ورمعادي کي، او چې چا د مرګ اراده وي روح تر واخلي بیا بیرته په دنیا کې نه ورکوي. نو ځکه بعض مفسرین یې زه دې ویده کوم بیا ورافعک الیه، پورته کوم تا خپل ځان په طرف باندې اسمانو ته. دوم قول. دریم قول انی متوفیکه آخذک وافیا، زه تا لره پوره اخیستونکی یم. لکه د چا چې وایي په چا باندې حق وي، بیا هغه حق پوره واخلي، نو دی وی چې استفیتو مالی، ما پوره واخیست خپل مال، زه تا پوره پورته کوونکی یم روحن و جسدن. لکه په معراج کې چې نبي علیه صلات وسلام په ویښه روحن و جسدن الله پورته وخیژوه، پوره دې اخلم، نشي دې وژلی، پورته طرف ته دې بیایم. لکه حدیث مبارک راځي دا د اسمانو زندگی په ده پسې نه حسابېږي، بیرته به مځکې ته چې کوزېږي، بیا به واده کوي، اولاد به خدای پاک ورکوي، بیا به مري، د حضرت نبي علیه السلام سره به په دا حجرې مبارکه کې دفن کېږي، په قیامت کې به بیا د ګډ سره راپورته کېږي. اوس نو فاما الذین کفروا، تا راپورته کوم، دا کافرانو نه دې لرې کوم، خو وروسته چې پاتې خلک دي چې څو کافران چې په اعذبهم عذابا شدیدا، زه به عذاب ورکړم دوی ته عذاب سخت په دنیا کې، لکه اکثره نه بیزوګیان خنجران خدای پاک جوړ کړه، والآخرت په آخرت کې چې جهنم به وي، وما لهم من ناصرین، نه به وي د دې دپاره هېڅ مددګاران. واما الذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی، وعملوا الصالحات، او نیک عمل کوي، فیوفیهم اجورهم، الله به پوره ورکړي دوی ته اجر د دوی. والله لا يحب الظالمین، خدای پاک نه خوښوي ظالمان، چې ظالم نه خوښوي نو خپله د چا سره ظلم نه کوي، پوره اجر د هر چا ورکوي. ذالکه دا چې تیر شوه، بیا د دغه انبیاء واقعات، نتلوه علیک من الآیات، موږ یې تلاوت کوو په تا باندې د آیاتونه، و ذکر الحکیم، او دغه ذکر محکم نه. ان مثل عیسی، دا چې نصاراو وفد ویلې چې د الله زوی نه ده، نو د چا زوی دی؟ بې پلار هم څوک پیدا کېدی شي؟ الله ورته ولې نشي پیدا کېدی؟ مثال د عیسی علیه السلام داسې ده لکه د آدم علیه السلام. وایي دلته تشبیه د غریب ده د اغرب سره په صيغه د اسم تفضیل. دا بې پلاره پیدا کېدل نادر خلکو ته لیدل کېږي، خو تر دغه ډېر نادر خو دا ده چې بې پلاره مور دواړه پیدا ده حضرت آدم علیه السلام. هغه منئ که نه چې د خټې نه الله پیدا ده؟ تاسې منئ نصاراو که نه چې هغه منئ چې الله په دې قادر ده چې بې پلاره څوک پیدا کوی شي، بې موره پیدا کوی شي، نو بیا په دغه نه ده قادر چې صرف بې پلاره پیدا کړي؟ څوک بې پلاره پیدا، څوک بې موره پیدا، څوک بې دواړو پیدا. بې پلاره خدای پاک عیسی علیه السلام پیدا کړی، بې پلاره او بې موره دواړو نه خدای پاک آدم علیه السلام پیدا کړی. بې موره څوک پیدا؟ حوا انا، هغه بیا مور نشته، دا آدم علیه السلام یې د پلار حیثیت لري، هغه بیا مور نشته، نو الله په هر څه قادر ده. هسې خو موږ عاجز وي که نه؟ که سړی فکر وکړي وفي انفسکم افلا تبصرون، ښه پاککاري واخله، ښه ځان صفا کړه، خو په سفر روان شوې، خیره یې شروع شو، خولې یې شروع شوې، د عطا په وجود کې دننه یو څه وخت بعد سپږې پیدا کېږي. دا یې کوم ځای راځي؟ د هر انسان ویني که یې نه ویني، عطا په وجود کې دننه خو داسې هم نشته چې پټ راته راغلی، د بله طرف نه راغلی، نه مخه یې جمعه شته،
چې دو جما سره وکړه دلته یې سپږې سره وزېږولې نه تخم چا کرلی ابتدا د خولو نه خدای تا ته سپږه پیدا کړه ابتدا د خولو نه د خولو د بدبویي نه پیدا کېږي دا اوس هم کوم ځای کې ابل چا ویل چې چین داسې غمنځای راایستلی ده چې په سر یې کش کوي چې سپږې وي پکې سپږې هم نیسي کرنټ کوي خپله چا ویل وایي اوس سپږې نشته نو اوس دی په داسې وخت کې راسي ما ورته ویل چې سپږې نشته چې شپه ورځ غسلونه کوو پاک کالي اغوندي ته دا د کلي خلکو ته لاړ شه والله ما په خپله په مځکه په ټاټ برسېره سپږې لیدلې دي داسې کورو ته زه ورغلی داسې روانې مې لیدلې دي په ټاټ مې لیدلې دي دا طریقت خدمت چې خدایي څوک کوي خدا خو به نه چې زه یې شاه صاحب په کور کې خدمت کوم الحمدلله د رب کریم احسان د په موږ باندې دښتو ته تللي یو کوچیانو ته تللي یو ځنګلو ته تللي یو داسې کورو ته داسې ځای ته تللي چې دا د موږ غوندې خلک چې هغه ډېر کمزوري مې یو هلته به سړی د ناستې ځای نه ویني چې زه چیرې کړم نو مالې خلک اوس هم غریبان دي د بعضې د سپږو نه ډک دي دا شیان شته اوس د تا په وجود کې در پیدا کېږي د کومه څنګه پیدا کېږي تا پیدا کړي که الله چې الله د تا په وجود کې په دغه قادر دی تا په وجود کې در پیدا کوي بې پلار او بې موره درته پیدا کوي دغه مني او هغه بیا نه منې چې بې پلار څنګه پیدا خو تاسو باره کې علم ده د چا مبدا د فایز چې صفات د مغدل د الله وي ټوله دنیا د نصیحت ورته کوي ولا هدایت ورته هادي څوک ده مغدل څوک ده الله ته کنه ده چې وایي څوک چا مبدا د فیض مشرب د چا صفات د مغدل د الله وي هیڅوک هدایت نشي ورته کړی او د چا مبدا د فیض مشرب د ده چې صفت کې هادي دی الله وي هیڅوک یې ګمراه کوی نشي بیا چې ټوټې ټوټې کې د دې نه به څوک وانهړي ټوټې ټوټې کې د دې نه به وانهړي ان مثل عیسی بشک مثال د عیسی علیه السلام عند الله په نزد الله تعالی چې بې پلاره پیدا ده که مثل آدم په شان د مثال د آدم علیه السلام ده چې بې پلار او بې مور او بې دواړو پیدا ده خلقه من تراب چې پیدا کړی دی د آدم علیه السلام د خاورې نه ثم قال له کن بیا یې وویل ده ته شه انسان فیکون شو بشر انسان ته جوړ شو الحق من ربک حق هغه دا چې راغلی د له جانب د رب تا نه چې د عیسی علیه السلام په شان کې کومه خبره وشوه فلا تکن من الممترین مه کېږئ انسان له جملې د شک کوونکي نه د ده په باب کې فمن حاجک فیه بیا هم که چا جګړه کوله د تا سره په باره د عیسی علیه السلام کې چې څوک یې العیاذ بالله عربونو یې بولي څوک یې د خدای زوی بولي من بعد ما جاءک من العلم پس د دې نه چې راغلی د تا ته علم لکه دغه نصارا چې خبر نه مني نو بیا د مباهلې اعلان ورته وکړه فقل ورته تعالوا راشئ ندعو ابناءنا چې راوبولو زمن خپل و ابناءکم زمن د تاسو و نساءنا ښځې د موږه و نساءکم ښځې د تاسو و انفسنا موږ خپله و انفسکم او زمن د تاسو او ځانونه تاسو خپله ثم نبتهل بیا زارۍ وکړو په ګډه الله ته فنجعل وګرځو لعنة الله لعنت خدای پاک علی الکاذبین په دروغجنو باندې دغه مباهله وي مباهله دا معنا چې په یو مسله کې اختلاف راغی اوس دغه او دغه یو بل نه سره مني وایي چې راځي چې په ګډه خیرا وکړو دروغجنو ته باطله ته اوس که ته خپله باطل نو د ځان دپاره خیرا کوې ته وایي چې خپله مبتیر د ځان په باب کې خیرا وکړي هغه خدای خامخا کوي مباهله چې چا کړې ده چې ناحقه ده هغه د کال نه ده تېر شوی دا کال کې خامخا وي راځي چې مباهله وکړو دوی ویلې موږ به مشوره وکړو چې سره لاړه مشورې ته یو ورته ویلې ګورئ د دغه سړي سره مباهله مه کوه ولې خو موږ تاسې ښه پوهېږو چې حق پیغمبر ده خو الله خو په تورات او په انجیل کې د بیان کړی و عیسی علیه السلام مخکې نظیر یې نه و کړی یاتي من بعد اسمه احمد نو مباهله مه کوې درځي جوړه به ورسره وکړو سبا ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځای سره معلوم کړی و چې فلانکي ځای کې به مباهله سره کوو پیغمبر علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه یې د لاس نه نیولی حضرت حسین رضی الله عنه یې په غېږ کې نیولی حضرت بی فاطمه الزهرا رضی الله عنها شاته ده پسې حضرت علي صاحب د هغه شاته ده
ټول را روان دي د مباهلې ځای ته خو موږ او تاسې بیبیانې او موږ او تاسې زمان به سره راشو چې خپل خاندان ټولو ته ښېراوې وکړو چې دغه نصاراو وایي ولیده یوه بل ته مخ ور واړوه ورته وویل داسې مخونه دي که الله ته لاس پورته کړي چې دا غر د ځمکې نه پورته که دا غر به هم لرې کېږي ګورې چې مباهله ونه کوي چې موږ نسل به ټول ورک شي او نبي علیه السلام یې که مباهله یې کړې وای په مخ د دنیا به نصرانۍ نه و پاتې شوی نو نبي علیه السلام ته ویل چې بس موږ مباهله نه کوو وایي جنګ وایي د عربو د جنګ طاقت هم نه لرو مباهله هم نه کوو جنګ هم نه کوو ایمان هم نه راوړو نو بیا جزیه قبلوو کال کې به 2000 جوړه کالي لږ و څادر 2000 جوړه زر په سفر په میاشت کې زر د رجب په میاشت کې دا درکړو جوړه بیا وکړه اوس دلته شیعګان یو بله معنا کوي بس د خدای پر خلک د مخلوقات دي چې هر چا خپله عقیده ده دغه آیات نه اوس دوی دا وایي چې ګوره نبي علیه السلام ورته وویل چې راشئ الله تعالی ورته وایي چې دوی ته ووایه چې راشئ موږ تاسې خپل زمان راوغواړو د تاسې زمان راوغواړو د موږ ښځې د تاسې ښځې موږ خپله او تاسې خپله بیا به مباهله وکړو نو په اولاد کې حضرت حسن او حضرت حسین نبي علیه السلام راوسته په ښځو کې بیبي فاطمه رضی الله عنها راوسته د انفسنا نه وایي مراد حضرت علی سي په دې کې دا یو ډله په حلول قائل دي العیاذ بالله چې خدای پاک د جبرائیل علیه السلام په وجود کې ننوتلی حلول یې کړی جبرائیل علیه السلام د نبي علیه السلام په وجود کې حلول کړی نبي علیه السلام د حضرت علي صاحب هغه بیا دا 12 امامان نه دي چې د مني یو د بل نو د حل د حرمت استحقاق حق فیصله شارع حیثیت امامانو ته ورکوي چې دوی چې څه ویلي هغه روا دي ځکه حلول باندې قایل دي چې دا په واقع کې خدای د دوی په وجود کې ده نو نبی علیه السلام انفسنا حضرت عیسی علی رضی الله عنه یاد کړ نو د حلول کړی په چا کې په حضرت عیسی کې موږ وایو چې انفسنا موږ خپل نبی علیه السلام هم را روان وکنه ابنا انا زمان درته اوس بیا نه ویوي زمان حضرت عیسی حسن حضرت حسین دا دو زمان وو حضرت علی هم زوی ده ولې زوم وایي زوی حیثیت لري دا عجب مسله ده زوم د زوی حیثیت لري الآباء ثلاثة اب من والدکم و اب من علمکم و اب من صاحبکم پلرونه درې دي یو هغه پلار چې ته تر پیدا یې یو هغه پلار چې تا ته علم درکړی د استاد یو هغه پلار چې تا ته لور درکړی د افسر دا خوا کې د مور حیثیت لري که نه لري په ټول عمر بیا نکاح سره روا ده خو خوا کې د چې مور شو پلار به څه شي کوي سر په د پلار حیثیت پیدا کړي که نه نو وایي هغه په ابناو کې راغله لکه حضرت حسن او حضرت حسین د ابناو نه دي حضرت علي صاحب هم د ابناو د جملې نه ده نو نبی علیه السلام ورته زوی د ما اولاد تاسې مو د تاسې اولاد دغه دا معنا نه ده چې نبی علیه السلام په حلول کړی دی د حضرت علي صاحب په وجود کې ان هذا بشک دا حال عیسی علیه السلام او د مریم چې تا بیان شو لهو القصص الحق خامخا دا بیان حق ده وما من اله الا الله نشته هیڅ بر حق معبود ما سوى دی الله تعالی وان الله لهو العزيز الحكيم بشک الله تعالی چې د غالب او حکیم ذات فإن تولوا کدی وګرځي د ایمان رانه او ایمان ته شاو ګرځولا فإن الله عليم بالمفسدين خدای پاک عالم د مفسدینو باندې